السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طبیعتونه ښه دي؟ خیر خیریت دی؟ زما ګرانو مسافر وروڼو د خیر سره دا ځل موږ ستاسو خلکو دپاره زبردست پروګرام جوړ کړی د دې لوی اختر. تاسو زما په خبره پوه شوئ او زه امید لرم چې تاسو به دې پروګرامونو له خامخا به راځئ کړکۍ. نو زمونږ وړومبی پروګرام چې کوم دی که نه وړومبی دا به زموږ په شارجه کې او دا به تاسو ته یا پته یې یا به نه چې زموږ د پروګرام نوم څه دی؟ دا ګز او دا میدان. په دې خو پوه شوئ که نه؟ نو وړومبی پروګرام زموږ په شارجه کې دی. دویم پروګرام چې کوم دی د اختر په دویمه ورځ هغه زموږ په آلین کې دی او ابوظبي کې زموږ دریم پروګرام دی. دا به خامخا راځي. بیا پکې خیر دی یو ورځ وقفه به درکوو یعنې د زیارت په ورځ به بیا درکوو که الله کړی خیر یې که نه زموږ پروګرام به په بدرځیت وي. د پروګرام نوم ما څه شی واخیست؟ دا ګز دا میدان. نو زه به دا خبره بس که کله نو به مولا مې دا کټا سرور ثابت باغ دې ختم کړو نو موږ له خو څه پرېږده که نه یو ګنټې لا خدای نو چې بیا دې رانیسم نو خلک وایي چې کټا سره یې بیا رانیسم. نو بس که که نه بس کړي مې دي که نه یا جلاته بس کړي مې نه شو بس کړي دي نو د ګور هلته ده اوره مولام غرق نه کړي غرق دواړه نومونه دې څلور واخیستو خو دا د دې عوام ته ونه وي چې دا شوګانې په کم ځای کې دي او پته کم ځای کې ده دا به درته زه ووایم. نو ویې وایه السلام علیکم زما مشرانو کشرانو اختر مبارک شه ایډوانس. زمونږ اولنۍ شو چې کوم د په شارجه کې ده المدینه کرکټ سټیډیم نه شاته پاکستاني سیګنل سره یخ ایر کنډیشن حال دی راځئ به خامخا. دویمه شو زمونږ چې ده په الین کې دیوان دوار سره اب ښه حال دی سیټي هوټل نه سیټي سیزن هوټل نه شاته. او دریمه شو هغه بیا ډېر مشهور ځای دی د کرکټ سټیډیم شیخ زاید کرکټ سټیډیم د اختر په دریمه ورځ هغه تاسو ته ټوله معلومه ده. بیا پکې زمونږ څلورمه شو چې کومه ده په بدزاید کې ده الزفره حال سره ښه حال دی هلته هم راشي ښه منځې دې نو خبره به له وکړه کنه چې هغې کې به یو ورځ ګیپ راځي یوه ورځ د زیارت ورځ ورته د ووایه زیارت ورځ پکې ګیپ دی خو به چې څلورمه شو مې یاده کړه دا به تاسو ته مونږ بیا وینا کوو او تاسو به بیا راځئ. زما د طرف نه بیا اختر مبارک شه. دا سرچستان دی مونږ سره وګور اسماعیل شهید صاحب دی عزیر صاحب دی او زه خو بس پوه شي ایسم بیا مو اختر مبارک شه. او زمونږ په دې ملګرتیا په مټ تړلو کې زمونږ یو ملګری دی لیونی احمد شهید صاحب مونږ سره ډېره مرسته کړې ده ډېره مننه چې ته لاړې کدو سره وه دا ته ټولې خبرې خو ده وکړې اوس به ته لږه غوندې مهرباني وکړې لږه مهرباني چې په دې کې کم فنکاران دي که نه صرف دا ځکه چې دا کدو دی دا به نو ټیپ دی که نو ټیپ پرېږده سړیه ویم که نه پرېږده. زما ګرانو مینهوالو په دې شو کې زمونږ حرب امارات شهزادګۍ نادیه ګل د فلم شته ورپسې نیلم ګل ده او زمونږ سوپر سټار سنګره لیلا خان ده او په دې شو کې وحید اچکزی صاحب دی ورپسې عرفان کمال صاحب دی ورپسې دعا قریشي ده ورپسې ریشما خان د دعا قریشي خور ده او ورسره زه عزیر شیرپو هم ستاسو په وړاندې او بل هغه شی اسماعیل دی که اسماعیل شاه دی هغه هم پکې قریشي پکې بله څوک ده نو دا نوم هم پکې واله که نه نو زما نیکه په غوږ د شلک پروزه واخېسته پکې که نه یو دې واخېسته او بل دې پرېږده نو ته یې واله که نه ما ته د پته نو ریش ماته ریش مې نوم د که ریشم دلته دا دي که نه نو ضروري خو نه ده خو خبره که
ګرانو مینوالو د اختر مبارک شه اسماعیل شاهد لیونی چیکې نازنین د مولا دې کیسونه بس نازنین نازنین یا مې پکې دي چا پاتې وه نازنین پاتې وه که نه مچو دا شل سره وشي کپام کوه د خدای په انصافه که رامدار دې کې ودې شو نوم سره دا ګس دا کس او دې میته خامخا زما خامخا دې شو نوم خامخا دې شو راځي دا اختر لږ ګرم کوي خدای او دې جولات ته وګورئ دا اختر لږ ګرم کوي دا نخرې پخرې به پکې مونږ کوو او مزاحیه زه او اسماعیل شاهد صاحب مونږ د ټاپ سینګران یو او تاسو وګورئ دا زمونږ آرټسټان دي اوس ما سواتي پکې مونږ نه دي شا پاتې شوي وه دا زمونږ د شو تصویر دی نو ټولو مینهوالو ته مونږ دا د شو تصویر وښو د شو دا تصویر تاسو ووینئ دې ښکلي پروګرام ته زمونږ ټول عرب امارات ته خواست دي چې په ډېر کم تعداد سره دې شو له راشي نو مهرباني وکړئ واوره خبرې مهرباني وکړئ MT شاید کې دا پروګرام ضرور وګورئ دا څه خورم دی پرې